سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د فن نه ډکه قیصه لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې یو پاچا و، د باچا یوه لور وه. یوه ورځ باچا لور له خپلې بوډۍ مور سره بازار ته ولېږله. نو په بازار کې چې هر چا به دې نجلۍ ته وکتل نو سترګې به یې ښکته اچولې. کله چې واپس نجلۍ او بوډۍ د باچا ماڼۍ ته ننوتل نو یو ځوان نجلۍ ونیوله او ښکل یې کړه. کله چې بوډۍ او ښکلې نجلۍ د باچا دربار ته ورغلل نو باچا له بوډۍ مور څخه پوښتنه وکړه چې ښار کې څه حال احوال و. بوډۍ وویل کله چې بچا زما ښکلې لمسۍ ته وکتل نو سر به یې ښکته اچولو، خو کله چې ماڼۍ ته ننوتلو یو ځوان زما ښکلې لمسۍ سره بې نزاکتي وکړه. باچا په ژړا شو او ویې ویل ما په ټول ژوند کې کوم غلط کار نه دی کړی او نه مې پردۍ ښځې ته کتلي، خو یوه ورځ ما یوه پردۍ ښځه په مخ ښکل کړه. دا زما د هغه کار انتقام و چې ما نه واخیستل شو. نو درنو او خوږو لیدونکو، وایي چې که د چا ور مو په سوک وواهه نو ضرور به ستاسې ور په لغته ووهل شي. نو کوښښ وکړئ د نورو عزت ته درناوی وکړئ.